له خپل اړخه زه هم دروند لوی او عظیم شاعر ورسره میلمنو ته هرکلی وایم. هغه شاعر چې په رند کې خماست کړی دی، د ولولو شاعر او لوی مفکر او لیکوال محترم عبدالبری جهانی صاحب ته ډېر ډېر هرکلی وایم هر کله. او اوس زه بلنه ورکوم د دې پروګرام ترتیب کوونکي دا نن غونډه چې جوړه کړې ده، د هرکلي دا غونډه چې جوړه کړې ده، محترم عبدالصمد خان ته چې هغه راشي او خپله افتتاحیه او د هرکلي وینا تاسو ته وړاندې کړي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د هیواد وتلی نامتو پیژندل شوی لیکوال، ادیب، څیړونکی او شاعر ښاغلی عبدالبری جهانی، په بلجیم کې میشت لیکوال او ادیب ښاغلی محمد امین باوري، په سویډن کې میشت لیکوال او ادیب ښاغلی حکمت الله حکمت، په متحده عربو اماراتو کې د افغانانو مشران چې له العین څخه، ابوظبي څخه، دوبۍ څخه او د اماراتو له کونج کونج څخه راغلي دي، د ادبي ټولنو غړیو او مشرانو، د سفارت کارکوونکو او ټولو درنو افغانانو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. محترم جهانی صاحب، په متحده عربو اماراتو کې د ټولو لرو برو مسافرو افغانانو لخوا تاسو درنو ښاغلیو او عالی جنابو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په خیر راغلی، ستړي مه شئ. او دا چې نن شپه په دې لویه او پرتمینه غونډه کې چې د ښاغلي عبدالباری جهانی په ویاړ جوړه شوې ده او تاسو محترمو حاضرینو ګډون او شرکت مو راسره کړی دی، ډېر ممنون یم. او یقینا د تاسو په حضور سره د دې غونډې ښکلا نوره هم زیاته شوه. د جهانی آثار او شعرونه که په یوه ژبه یعنی پښتو لیکل شوي وي، خو د ده په آثارو کې د شاعر ان داسې لویه لمن لري چې افغانستان هر وګړی په هغو کې ځان او د خپلو هیلو نندرتون کولی شي. د جهانی صاحب ژوند، شاعري، تاریخ ټول به موږ ته محترم حاجي صاحب محمد امین باوري بیان کړي. ګرانو محترمو حاضرینو، زه خپلو خبرو ته د جهانی صاحب په شعر خاتمه ورکوم چې وایي: زه د هغې ګونګې چغې ترجمان یم چې څوک په ژبه نشي پوهېدلی. زه د هغې بورې مور د زړه اواز یم چې یوازې یې خالق شي اورېدلی. زه د هغه ادم خان د رباب شرنګ یم چې درخوش شي په بازار کې ناڅولی. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د عبدالصمد خان نه په مننې سره کاروان صاحب وایي: په مینه 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 که یو بل ته غېږې ورکړو، په دې ورکه دنیا کې به آخر سره پخلا کو. په جنګ به تیږه کېږدو، جنګ مړو سترګو ته پرېږدو، راځه چې د شهین سره کوترې په هوا کو. او اوس زه بلنه ورکوم محترم امین باوري صاحب ته چې هغه راشي د مفکر شاعر جهانی صاحب په ژوند او جدوجهد موږ ته رڼا واچوي. محترم باوري صاحب. د لوی او بخښونکي خدای په نامه، لومړی تر هر څه د مجلس د مشر ښاغلي جهاني صاحب په اجازه او ستاسو درنو دوستانو د لر او بر افغانانو په اجازه خوښ یم چې ستاسو په منځ کې یم. جهاني صاحب زه خپله زموږ د پښتون خیام په نامه پیژنم. جهاني صاحب د خوشحال بابا توره ګڼم. جهاني صاحب د حمزه بابا لاروی او د درانه او انقلابي پښتون غني خان د لارې مل ګڼم. جهاني صاحب
ښاغلی جهاني 43 کاله پخوا 43 کاله وړاندې د کندهار په ښار کې زیږېدلی دی. لومړنۍ زده کړې د میرویس په لیسه کې د میرویس نیکه په لیسه کې سرته رسولي. په 1972 کال کې د کابل پوهنتون د ادبیاتو د پوهنځي د تاریخ او فلسفې له ډیپارټمنټ څخه فارغ شوی دی. له فراغت څخه وروسته دستي عسکرۍ ته تللی، د عسکري مکلفیت یعنې د عسکري د مکلفیت دوره یې تېره کړې. وروسته بیا د علومو د اکاډمۍ د پښتو ټولنه کښې په کار بوخت او ګمارل شوی. په خپله ځوانۍ کښې د کابل مجلې مدیر مسؤل پاته شوی دی چې دا کار په هغه وختونو کې ډېر ګران کار و. 2 کاله د پوهنې په وزارت کې کار وکړ او 2 ځله هم د افغانستان څخه بیرون سفر کړی دی. بیروت ته تللی دی او په بیروت کې د څو کم وخت لپاره د تعلیم یا دغه لپاره تللی دی. په هېواد کې د حالاتو د بدلون سره جهاني صاحب مجبور سو په 1981 کښې د افغانستان څخه د خپل پلرني ټاټوبي څخه کډه وکړي. مجبور سي چې خپل وطن پرېږدي. زموږ همسایه ګاونډي پاکستان ته ولاړ، هلته یې کډه وکړه. 2 کاله یې هلته تېر کړه. وروسته ډنمارک ته مهاجر سو او د خپلې هغې وړتیا له مخې څخه چې جهاني صاحب درلودل، جهاني صاحب په امریکې کې د امریکا غږ د راډیو څخه جذب سو او د هغه ځای څخه امریکې ته ولاړ. هلته میشت سو د خپلې کورنۍ سره. هلته یې 27 کاله د امریکې د راډیو د وایس اف امریکا د راډیو خبریال پاته سو. جهاني صاحب په مجموع کې 14 کتابونه چاپ اثار لري، چاپ کتابونه لري. په دې لړ کې زه د هغو کتابونو نومونه تاسو ته اخلم چې تر اوسه چاپ شوي دي. یوه شعري ټولګه د مشکو کاروان په نامه باندې، بله شعري ټولګه د پایکوب په نامه باندې، د پښتو په سور او تال کښې د غربي سندرو شرنګ. قومندان یو د هغو ناولونو څخه دی چې په سیمه کې نایاب ناول دی. هرات پښتانه او ستره لوبه یو څېړونکی یو اثر دی چې په هرات کې د پښتنو ژوند څېړل شوی دی. شعري ټولګه د شپېلۍ په نامه باندې، بله شعري ټولګه د راز او نیاز په نامه باندې، یو بله ژباړه د خیام رباعیات او یا د خیام څلوریزې دي چې هغه په پښتو اړولي دي. بله شعري ټولګه د کوه تور په نامه باندې او بله شعري ټولګه د سباوون په تمه. بله شعري ټولګه د غربي ګلونه شرقي لمنې. یو بله ژباړه د بګهت کبیر. بله شعري ټولګه چې اوس نوې چاپ شوې ده د کوثر په نامه باندې ده. او یوه بله شعري ټولګه ورکه مینه. اوس چې په دغو نږدې ورځو کې چاپ شوي دي د پښتو فولکلوریکو نکلونو تحلیلي څېړنه ده. بله هم د منظومو داستانونو مجموعه یعنې پند او عبرت دي چې دا اوس چاپېږي په دغو ورځو کې یا چاپ شوي وي. حتما ستاسو تر لاسونو حتما را رسېږي انشاءالله. جهاني صاحب د دغو اثارو یا د دغو کتابونو تر څنګ اوس هم ارام ناست نه دی. اوس هم لیکنې کوي. د دغو خپلو سفرونو سره دی لګیا دی. د خپلې ژبې مورنۍ ژبې لپاره کار کوي. چې زه دغه 3 کتابونه چې ما د جهاني صاحب څخه خپله اورېدلي دي چې دی کار پر کوي. پښتانه په 18مه پیړۍ کې، دوهمې امیر دوست محمد خان او درېیمې تصوف د پښتنو په ادب کښې. زموږ جهاني د ژوندی وي زه به د جهاني صاحب په دغه شعر د خپلو خبرو ته به خاتمه ورکم او نورو دوستانو ته به وخت ورکم چې راسي او وږغېږي. شعر دی وایي: څرنګه اسمانه د انسان کمال دی ولیدی، څرنګه اسمانه د انسان کمال دی ولیدی، څرنګه د رنګ له سمندره سپین وتلی سي، څنګه یې په زړه کې د ازر هدیره ړنګه کړه، څنګه د پیړیو غټ بوتان رانړولی سي. ګوره چې قسمت یې مهار کړی دی په ځان پسې، ګوره د ازل زولنې څنګه ماتولی سي. دلته کوم هوښیار سړي همدغه خوب لیدلی و. څو چې دا نړۍ وي د هوښیارو به خوبونه وي،
څو چې هڅ کړي وي د یوسف به تعبیرونه وي لمر د بیرنګي به پر اسمان باندې ختلی وي وړانګو د سهار به د تورتم ګریوان څیرلی وي بل به تر سهاره په تیارو کې څراغونه وي هیرې به له زړونو اندېښنې د تورتمونه وي نه به هیوادونه ولسونه بدخانې لري نه به باداران په زندانو کې زولنې لري نه به پر مظلومو څوک تیغونه چلولی سي نه به په بېوسو کې اسونه ځغلولی سي نه به د چا کلی نه ښارونه ورانولی سي نه به د چا کلی نه ښارونه ورانولی سي نه به په ښادیو کې غمونه اورولی سي نه به دا جهان چاته دوژخ چاته جنت وي نور نه به زورور پر کمزوریو بل کړی اور لمر د عدالت به پر جهان باندې ختلی وي یو خالق به تور او سپین او هر رنګ ته منلی وي ډېره مننه ستاسو